د هرات کابل لوی لارې اړوند د لوی باروړونکو موټرو چلوونکي دي چې لاره د میرداود په سیمه کې د ترافیک پر مخ تړلې او د عدالت غوښتنه کوي. دغه امنیت دې اردو ته تسلیم سي چې هغه زموږ سر و ناموس عزت احترام لري. ساگه میاره در زیر پوسته خود اوجا جای جور کرده دیریواره میبره در زیر پوسته ساگه جان اطلاع میکنه 5000 روپیه افغانی او میگیره. هیت د امام روپی را تنه پریدي داسې مشکې وروره بیا زو کندهار ته کندهار کې هم داسې وبوله. دغه موټر چلوونکي وایي که پیسې ورنکړي پولیس یې د موټرو شیشې ماتوي ډزې پرې کوي او ان په مرګ یې ګواښي. 3 واره د فراه امنیه قومندان ته موږ حال ورکړی دی، یو وار هلته ورغلي د والد معاون ته ورغلي، موږ ته هیچ اجراات نه دي کړي. وزارت داخل و ملی به زودترین فرصت هیئت‌های با صلاحیت بفرسته ولایت هرات به خواسته و مردم گوش بده. دوی غوښتنه کوي چې د لوی لارو امنیت د ملي پوځ ځواکونو ته وسپارل شي. یوشمېر ملي سوداګر وایي که چیرې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو اړ دي چې خپلې پانګې بارونو هیوادو ته ولېږدوي. هم پیر در باندې کوي، هم د وزني، هم د زخمي کوي، هم پیسې در څخه اخلي، هم د بې عزته کوي. نو دا تاجر چې بیخي د پولادو هم یې نور په دې مملکت کې کار نه کوي. فضای آخر خودم میکشن شاید فرارودم بند شوه، شاید فرام بند شوه، شاید لارام بند شوه. د فراه امنیتي مسؤلین او د لوی لارو پولیس په دې اړه څه نه وایي، خو د هرات سیمیز مسئولین وایي د موټر چلوونکو ستونزې به له مرکزي چارواکو سره شریکې کړي. ما شکایت با وزارت محترم ترانسپورت و ادارات زوره شریک ساختیم و پیگیری هم میکنیم. اندېښنې دا دي که چیرې دولت د سوداګرو او لوی باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو ستونزې پر وخت حل نه کړي نو دا به له هېواد څخه د پانګې د تېښتې لامل وګرځي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات.